بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام دی او زموږ د خپرونې د موضوع برخه پیل شوه. دغه برخه کې نن نو راسره خوشبختانه چې دکتور حیات الله عتیق میلمه لرو. غږیږو ورسره چې د مغفرت لسیزې او فضیلیت باندې دا چې د خپله لسیزې څه ته ویل کیږي او فضیلیت یې څه دی. بیا موږ دغه د روژې مبارکې میاشتې دویمه لسیزه په دې اړخ باندې غږیږو او تر څنګ یې له هر څه وړاندې به نو ډاکټر عتیق صاحب ته هرکلی ووایم، بعد له هغې پر همدې موضوع سره خبرې اترې لرو. تاسې هم په خیر راغلی او سهار مو نیکمرغه. مننه خوراکي ستاسو د ټولو لیدونکو مینوالو او د همکارانو سهار مو بخیر. سلامت اوسئ، ډېره مننه. عتیق صاحب هیله دا ده چې روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې به هم په خیر و عبادت سره تېرېږي. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو، لیدونکو ته پرې معلومات وړاندې کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې لسیزې څه ته ویل کیږي. یو مشهور حدیث چې زموږ ستاسو په هېواد کې ډېر زیات مشهور شوی هغه دا چې وایي د رمضان لومړی 10 ورځې رحمت دی او دویمه لسیزه مغفرت دی او دریم لسیزه د جهنم د اور نه د مسلمانانو د غاړو د بچ کېدو لسیزه ده. بالکل. خو په حقیقت کې چېرته موږ تاسو وګورو هغه دغه دی چې ټوله روژه د رحمتونو میاشت ده او ټوله روژه د مغفرتونو میاشت ده او په ټوله روژه کې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو غاړې د جهنم د اور نه بچ کېږي. نو دغه د لسیزې خاص کېدل د رحمتونو دپاره او دویمه لسیزه د مغفرت دپاره او دریمه د عتق من النار دپاره دا خبره درسته ځکه نه ده چې خدای نخواسته داسې پوه نشي چې صرف او صرف په لومړۍ لسیزه کې رحمت دی او په دویمه لسیزه کې مغفرت دی او په دریمه کې هغه عتق من النار دی. نو د رمضان مبارک ټوله د رحمتونو مغفرتونو او د اور نه د بچ کېدو میاشت ده. البته که از ریاضي یو تقسیم شي چې لومړی لسیزه او دویم لسیزه او دریم لسیزه تر څو خلک وهڅېږي چې دغه لسیزه لومړی پوره شوه نو مسلمانان د خپل ځانه پوښتنه وکوي چې په دې لسیزه کې دوی څه وکول، څومره نیک اعمال یې وکول، څومره د قرآن کریم تلاوت یې وکولو، څومره د خیر او د ښېګڼې کارونه یې وکول، څومره صدقات یې ورکړل، څومره د مسلمانانو په افطاري کې د همکاري وکوله، حتی که چېرته اوبه یې هم ورکړي وي چاته په دې نیت باندې چې هغه روژهدار دی روژه یې ماته شي نو الله جل جلاله به دومره اجر ورته ورکړي لکه د روژهدار اجر. نو هدف دغه دی چې موږ تاسو خپل ځانونه او نور دوستان وهڅوو چې دغه روژه په ختمېدو باندې ډېره زر زر تېرېږي. 10 ورځې تېرې شوې تاسو یقین وکوئ چې موږ باندې پوه هم نه شو. همداسې دویمه لسیزه به هم ختمه شي او دریمه به هم ختمه شي نو بیا به ډېر هغه انسانان چې هغوی ګټه دوستان نه اخیستې هغوی به ډېر زیات ارمانونه کوي او دا یو قیمتي فرصت دی د انسانانو لپاره چې دوی خپل ځانونه الله ته ورلنډ کړي، دوی چارج واخلي. 11 میاشتې انسان په انحراف کې وي، په ګناهونو کې وي او د الله جل جلاله نه لرې وي لکه موبایل چې موږ تاسو چارج دو بیا وروسته پکې خبرې کوو. نو همداسې هم انسان د خپل ځان روحاني چارج کړي، دغه روحي چارج واخلي چې تر څو على الاقل دغه چارج د سره 11 میاشتې نور بیا یاري وکوي او ورسره پاتې شي. ډېره مننه. راځو دې ته چې عتیق صاحب خپله بیا د مغفرت د لسیزې فضیلیت څه دی او څنګه کولی شو چې پرې پوه شو. ما تاسو ته وویل خوراکي چې مغفرت په ټولو ورځو کې دی نو د دې تخصیص کول تر دویمې لسیزې پورې دا خبره درسته نه ده. په ټولو ورځو کې مغفرت شته او رحمتونه دي او هم د اور نه د غاړو د بچ کېدو ورځې دي. صرف او صرف په دې باندې دغه مسابقه وشي چې موږ تاسو خپل ځانونه وګورو. د مثال په توګه باندې که تاسو ته یاد شي د رمضان مخکې موږ تاسو په دې باندې خبرې کړې وې ستاسو تلویزیون د شیشې نه چې څنګه موږ تاسو خپل ځان ته پلان جوړ کړو. هغه لیدونکو چې هغه پروګرام نه دی کتلی اوس کولی شي دوی سوشل میډیا کې داخل شي. زما په صفحاتو ټولو کې شته دی، په فیسبوک او په یوټیوب او په نورو صفحاتو کې زما شته چې هر ورځ یوه دقیقه لرم د روژې یوه دقیقه په دې کې بعضې معلومات زه شریکوم. مخکې موږ پلان باندې خبرې کړې وې، بل ځینې دوستانو وایي چې زموږ پلان نشو جوړولی نو هغه دوستانو ته ما دغه اطمینان ورکړ چې څوک پلان نشي جوړولی نو هغه دغه یوه دقیقې تعقیب دې وکوي. په دې یوه دقیقه کې زه بعضې معلومات شریکوم د دوستانو سره. که چېرته په دې باندې عمل وشي نو زموږ ستاسو انشاءالله چې ډېره سالمه روژه ده
البته زما شخصي صفحات د حیات الله عتیق په نامه باندې ټول لیدونکي کولی شي چې داخل شي او دقیق تعقیب کړي. نو ډېر زیات اړینه دغه ده چې کوم پلان موږ تاسو جوړ کړی هغه پلان موږ وګورو چې څنګه موږ تاسو په رمضان کې موږ تطبیق کړو. که چېرته موږ تاسو پلان نه لرو نو على الاقل د بعضې علما کرامو نه د بعضو دعوتګرانو نه زه هم یو شاګرد د علما کرامو او د دعوتګرانو دعوتګر خو نه یم، خو د هغوی یو شاګرد یم، د شاګرد په حیث باندې د بعضې مسایل چې موږ دوستانو سره شریکوو وایر وي. کوم دوستان چې هغوی مطالعه نه لري او هغوی په اصطلاح باندې کتاب ته رسیدګي نشي کولی، اوس سوشل میډیا خو د ټولو خلکو سره شته، نو د علماو کرامو خبرې موږ وارو چې هغوی موږ ته تاسو څه وایي، نو هغه مسایلو باندې موږ تاسو عمل وکړو. ډېره زیاته اړینه یې بولم چې عمل ډېر زیات مهم دی. البته د عمل نه مخکې فهم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې زموږ تاسو روژه خرابوي او چې موږ تاسو ډېر زیات اجر لري، کوم کارونه باید موږ وکړو په روژه کې، کوم کارونه موږ تاسو ونه کوو. نو که چېرته موږ تاسو حتی د واتساپ مسیجونه چې موږ تاسو ته راځي که چېرته په دې باندې هم عمل وشي، تاسو یقین وکړئ چې موږ تاسو به ډېر نیکان خلک وو. موږ تاسو په لمانځه کې دا دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای موږ ته مستقیمه لاره وښیه، هغه لار چې ستا جنتونو ته لاړه ده، د انحراف نه وساتې، د شیطان نه وساتې، د شهوتونو نه وساتې. نو دغه روژه د ټریننګ میاشت ده. نو زه تکرارا وایم چې دغه لومړۍ کومه لسیزه چې تېره شوه په دې کې موږ تاسو خپل ځان ارزیابي وکړو. هر انسان ته خپل ځان ښه معلومیږي. د مثال په توګه باندې یو پوښتنه د لیدونکو نه وکړو چې د قرآن کریم په تلاوت کې تاسو چېرته رسېدلی یې؟ کیدای شي ډېر زیات دوستان ووایي زما دویم نمبر ختم دی، دریم دی، او کیدای شي ووایي چې زه د مثال په توګه باندې نیمایي قرآن ته رسېدلی یم، کیدای شي بعض خلک ووایي چې 10 سپارې ما لوستی. خو هغه خلک چې ووایي چې ما بیخي تلاوت نه دی کړی، یا ما یوه سپاره مې تلاوت کړی، یا مې 2 سپارې تلاوت کړی، د هغې دپاره دا یوه مسابقه اوس پکار ده چې هغوی د نورو روژهدارانو سره هغوی هم سیالي وکوي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. د خیر او د ښېګڼې په کارونو کې هم همداسې مسابقه وکوو، همداسې د خپلو دوستانو سره صله رحمۍ په ارتباط باندې او د هغه مسایل چې په روژه کې موږ تاسو الله جل جلاله ته ډېر زیات ورلنډوي په هغه کې مسابقه وشي او په هغه کې یو د بل سره سیالي وشي، او کوشش وکوو چې زموږ دغه تېره لسیزه چې ده په کوم عبادتونه چې موږ تاسو کړي الله ته چې خپل ځان ورلنډ کړي، کوشش موږ تاسو وکړو چې دویمه لسیزه زموږ تاسو د لومړۍ نه ډېره بهتره وي، او بیا وروسته کوشش وشي چې درېیمه لسیزه او اخري لسیزه چې په هغه کې ليلة القدر هم ده چې هغه د 83 شپو او د 83 کالونو او د 4 میاشتو عبادت نه بهتره ده. کوشش وکړو چې د هغې دپاره موږ تاسو خپل ځانونه آماده کړو چې هغه غالبا په طاق شپو کې وي چې 21مه شپه او یا 23مه شپه یا 15مه شپه او یا هم 20مه شپه او یا 29مه شپه. نو دا 5 طاق شپو کې موږ تاسو ډېر زیات کوشش وکړو. البته کله طاق او جاف فرق راځي، نو بهتره خبر دغه ده چې لس شپې ټول عبادت دی کې کوشش وشي، او بعضې ورونه او خویندې اعتکاف ته کینی. البته خویندې په کورونو کې او ورونه په مسجدونو کې د هم د رسول صلی الله علیه وسلم یو سنت دی چې دې ته بعضې ورونه همدا اوس نه ځان وساتي، هغه ځان ورته ټریننګ کړي، ورته تدریب یې کړي او پلان ورته جوړ کړي. هغه ورونه چې په لومړۍ لسیزه کې څه نه دي کړي، په دویمه کې څه نشي کولی، نو علاقه خپل ځان اعتکاف کړي. اکثره دوستان د اوس نه پلان لري چې تر څو دوی په مسجدونو کې خپل ځانونه اعتکاف کړي او خپل ځانونه الله جل جلاله ته څنګه ورلنډ کړي. دا د عبادت لپاره یو موسم دی، د هر شي لپاره یو موسم دی. تاجرانو موسم لري او په اصطلاح باندې ډاکټران هم موسم لري. کله کله کرونا نور بعضې وایرسونه راشي، ډاکټران ډېر زیات بیروبار وي. نو دا د عبادو او د هغه انسانانو چې هغوی خپل ځانونه الله ته ورلنډوي او عبادت کوي، او واقعا دا اوس داسې یو غم دی چې خپل ځانونه جوړ کړي، منفي صفتونه پرېږدي او مثبت صفتونه چې کوم دی په ځان کې راولي. دا د هغوی لپاره بهترین یو فرصت دی. نو په دې کې باید اعظمي مسابقه وشي. عتیق صاحب راځو دې ته را سره پرې معلومات شریک کړئ چې د دغه پاتې 20 ورځو لپاره څنګه کولی شو چې استقبال وکړو؟ زه تکرارا وایم چې د دې لپاره موږ تاسو په خپل پلان باندې چې مخکې خبره سره کړې وه چې هغه پلان د موږ تاسو روحي لوري ته او هغه زموږ تاسو عقلي لوري ته او زموږ تاسو جسماني لوري ته چې صحت او روغتیا ده، او زموږ تاسو ټولنیز لوري ته چې زموږ تاسو په ګاونډ کې غریبان دي، کونډې دي، فقیران دي، مسکینان دي، د هغوی حق څنګه دی. زموږ تاسو کورني لوري ته چې زموږ تاسو د خپلو ښځو سره تعامل، د خویندو سره تعامل، د مورګانو سره تعامل، د پلرونو سره، د نورو دوستانو سره خپل ځانونه. یو انسان دی بعضې کله کله روژه ماته لږ وروسته شي قارېږي ښځه باندې او غوسې کوي. د خپل قاره وګورو، صبر څومره موږ ځان کې راوستلی، ارزیابي وکړو زموږ تاسو د خپل پلان چې کوم تاسو ته جوړ کړی و. تکرارا وایم
د هغه ورونه چې پاتې شوی زما سوشل میډیا صفحات کې داخليدای شي. اوس هم ټول پخواني کوم پروګرامونه چې دي البته یو دقیقه د پرواز کې یو دقیقه ډیر کم وخت دی موږ تاسو خپل ځان ته ورکول شو خپل عقل ته موږ تاسو روش ورکو نو موږ کولای کړو نو کولای شي دوستان چې د کوم حلقات تر شوي دغه مطابقت وکوي او د راتلونکي لپاره هم هغه ورنګټه واخلي او همداسې موږ تاسو اقتصادي پلان د مثال په توګه باندې مالی پلان د ټول لوري موږ تاسو د خپل ژوند په ټایر کې وګورو او د دې ارزیابي وکړو چې د 10 ورځې کې زموږ تاسو دغه پلان څنګه و پروژه کې او څومره موږ الله جل جلاله ورلن شوی یو او د دې شل ورځې چې نور پاتې دي د دې کې څنګه موږ تاسو خبرو کولای شو د پلان خپل موږ جوړ کو همداسې خپل کورنۍ باندې د مثال په توګه باندې چې خپل خزو باندې خويندو باندې او مرګان باندې هم رحم وکړو او یو اشپزخانه کې ډیر زیات وخت نه کړی او هم اطاعت وکوي انسانان دی عبادت وکوي او هغه هم موږ تاسو وهڅو چې یو بل سره مسابقه وکړو او په دې کې طبيعي خبر ده چې هغه لوی کوم شیطانان چې دی هغه خطرل شوی هغه خو نشته خو قرین چې کوم ورته وایي د هر انسان سره یو قرین شیطان دی هغه شته هغه بیدار دی هغه موږ تاسو د ټمبلۍ او د کسالت او د خوب طرف ته موږ تاسو هڅوي نو کوشش وکړو چې د هغه او د خپل شهوتونو او د خپل نفسونو مقابله وکړو او خپل ځان موږ تاسو جوړ کړو تکرار وایم چې دا یو تدریبي کورس دی ټریننګي کورس دی الله جل جلاله وایي چې ایام معدودات دا محدود ورځې دي دلته الله نه وایي چې شهر واحد یو میاشت ځکه کله کله شي میاشت پوره نشي کله نه شي روزه شي دا محدود او معدود ورځې په دې کې باید موږ تاسو مسابقه وکړو تیر وخت لسیزه ارزیابي شي او د راتلونکو دوه لسیزې په خیر پاتې دي دغه لپاره پلان جوړ کړو او په خبرو باندې ډیر نه کیږي په نظری پلانونو باندې هم نه کیږي موږ تاسو یو اکشن واخلو یو تصمیم ونیسو هغه دوستان چې زما خبره هم د اوس اروي او هغه د روزي سره هغه غفلت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه ډیر زیات یو خطرناک وعید دی هغه حدیث مشهور دی تاسو حتما اوریدلی چې رسول صلی الله علیه وسلم په منبر کې چې امین ویلي وای چې جبرائیل وای چې پوزه د پخاور باندې کړه شي د هغه انسان چې هغه روزه ور باندې تیر شي او تب کې مغفرت ونشي او الله جل جلاله د ګناهونو ورته ونه بخي نو دا ډیر یو خطرناک وعید دی نو موږ تاسو خپل ارزیابي وکړو او د راتلونکي ورځې لپاره موږ تاسو پلان جوړ کړو او موږ تاسو تصمیم ونیسو چې د خیر د ښېګڼې کارونه باید وشي زموږ مننه د ارزونې میتود تکرار شو چې ته څه ډول ارزیابي موږ وکړو او وګورو چې کوم ډول اعمال موږ ترسره کړي دي نیکي مو څومره کړې ده بدي څومره موږ نه شوې ده او دغه هر څه له ځان سره نوټ او د راتلونکي لپاره لکه څنګه چې د روژې مبارکه میاشت ده هر ورځ موږ د نیکیو لپاره لا زیات کار وکړو څنګه باید موږ دغه د ارزونې میتود ته عملي کړو او ورباندې کار وکړو په خور کې هر انسان ته خپل ځان ډېر ښه معلومیږي او هر انسان په خپل ځان باندې ښه قضاوت کولی شي او ښه وکیل د خپل ځان جوړېدلی شي حلال هم واضح دي او حرام هم واضح دي مخکې حلقاتو کې موږ د خبره کړې وه چې مخکې دنه چې په روژه کې داخل شو راځئ چې خپل زړونه روژه کړو په دې معنا باندې چې د خپل زړونو نه حسد کینه او ټول هغه امراض چې زموږ ستاسو زړونه مریضان کوي هغه موږ تاسو وباسو دا خبره موږ کړې وه مخکې دوستان چې زما پروګرامونه سوشل میډیا کې تاسو سره هغوی تعقیبوي دا خبره هم شوې وه چې روژه صرف او صرف د خوراک او څښاک او د شهوت نه د روژې په ورځ کې ځان ساتل نه دي بلکې زموږ تاسو باید سترګې هم روژه شي نامحرمو ته ونه ګورو زموږ تاسو غوږونه هم باید روژه شي چې نامحرم شیونه ونه رو زموږ تاسو لاسونه هم باید روژه وي چې نامحرم حرام شی ورباندې راوانخلو غلا ورباندې ونه کوو زموږ تاسو پښې هم باید روژه وي چې حرام کارونو ته حرام ځای ورباندې ولاړ نه شو نو موږ تاسو داسې یو تصمیم ونیسو چې ټول خپل ځان موږ تاسو روژه کړو ژبه د مثال په توګه باندې ژبې آفتونو باندې موږ تاسو خبره شوې وه زما غالبا تېره ورځ باندې غالبا ژبې ارتباط باندې خبره شوې وه سوشل میډیا کې دا ویډیو شته مراجعه وشي دا خپل ارزیابي وشي چې آیا زموږ تاسو دغه روژه درسته ده او کنه څومره غیبت زمانه شوی څومره تهمت شوی څومره چغلي مې کړې آیا د نور خلکو په څه خبرې مې کړې او کنه د خپل ځان کنټرول کړو خپل منفي کوم صفاتونه چې لرو هغه د ځان سره مخکې موږ د خبره کړې چې ولیکل شي او په مثبتو صفاتونو باندې بدل شي څومره منفي صفاتونه ما خپل ځان کې پرېښي څومره تغییر ما راوستلی هغه ورونه چې سګریټ وایي د ورځې د مثال په توګه باندې هغوی کولی شي چې د سګریټ د منفي عادت چې دی د اصلا د ویر کې د سګریټ ټبی راواخلي د پښو لاندې کړي او بیا وروسته بیا سګریټ ونه وایي د مثال په توګه باندې نو دغه هغه مسائل دي چې موږ تاسو خپل ځان ارزیابي وکړو او د راتلونکي لپاره موږ تاسو خپل ځان یو پلان جوړ کړو خو تکرارا زه وایم چې په دې کې مسابقه وشي د تراول مونځ مثلا شل رکعاته په جماعت سره موږ ادا کړی خوایندې چې هغوی په کورونو کې لمونځ کوي آیا د دوی تراویح چې دي په منظمه توګه باندې شوي او د دوی وتر کې دعا او نور قیام الليل منځونه څه پروګرام دی دعا چې د اصل د عبادت دی څومره دعاګانې موږ کړې موږ تاسو ډېرې زیاتې ارزوګانې او هیلې لرو
آیا موږ تاسو خپل د تندای په سجده باندې الله جل جلاله ته په جانماز باندې کوي آیا موږ د الله د یاري نه جړلې د قران کریم تلاوت چې موږ اورو څومره موږ تاثیر کړای خشوع څومره موږ د الله جل جلاله د یاري نه جړلې آیا زموږ د سترګو نه اوښکې لاړ دي او کنه او که اوس هم زموږ تاسو زړونه د کاڼي په شان باندې کلک دي که چېرته کلک وي نو باید موږ تاسو خپل ځان مراجعه وکړو او خپل ځانونه جوړ کړو. سلامت اوسئ. ډېره مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. ستاسو نه هم مننه. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم.